د میدان وردګ اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت د آزاد سیالیو فدراسیون سره په همغږۍ له شپږو ولایتونو څخه د 150 تنه ورزشکارانو ترمنځ آزاد سیالۍ ترسره کړې. مسؤلین وایي د سیالۍ د زمري 24مې یا فتح ورځې د نمانځلو په ویاړ په لاره اچولې وې. دغه سیالۍ چې دي دا رسمي سیالۍ دي د سپورت فدراسیون له طرفه جوړې شوي دي چې په دې کې د میدان وردګ ولایت په کوربه‌توب چې جمله شپږ ولایتو کې اشتراک کړی ده او دغه سیالۍ د 40 د دغه لپاره جوړې شوي دي د اسد لپاره. ورزشکاران د زمري 24مې په ویاړ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایي او له مسؤلینو خوښي څرګندوي چې یاد سیالۍ ورته په لاره اچولې وې. د اسد 24 لپاره ټول افغانستان ته مبارکي وایم چې یوه ډېره مبارکه ورځ ده. الحمدلله همدغه مسابقې چې برګزار شولې د اسد 24 په خاطر برګزار شولې د همدې ورځې په خاطر د دې مسابقو د ټورنمنټ نه ډېر خوښ یو. د حکومت نه غواړو غوښتنه تر کوو چې په آینده کې همداسې مسابقې راته برگزار کړي. خدا نزار باشه که خیلی خوش هستیم یک دروازه خدا نامراد اسلامی را خیر بده که این رقم مسابقات برگزار برامون میکنن دیگه خیلی خوشحال هستیم. مسؤلین وایي د ځوانانو د ښې روزنې او ورزش ته د ودې ورکولو په موخه به ورته نورې سیالۍ هم په لاره واچوي.